راځي طالبانو یو وری دلته داس د کو د نن زمانه بعضی کوټګر مولایان مولا بنور ته الله دې په دمن خاوري واړي بي پیریان می تابع دا پیریان تابع کول طالبانو څنګه دي طالبانو روح المانی لیکلي دلته ابن العابدین شامل لیکلي څه وایي طالبانو دي مونږ پیرای خو ولا مسلمان دا مسلمان پیرای تابع کول څنګه دي طالبانو پیرای تابع کول تسخیرول دنه غلام جوړول علماء حدیث کې راځي رسول الله وی حر متعبد کول یعنی حر نه غلام جوړول دا څوک ده ګناه کبیره ده نو چې ته مسلمان پیرای تسخیر کوي تابع کوي دنه د غلام جوړ کړ غلام د حر نه غلام جوړول ګناه کبیره ده اسلام کې مسلمان پیرای ته نشي کولای چې څوک کې تسخیری کې ځکه غنه ته غلام جوړوي نو چې غلام دې تر نه جوړ کړه دا ته جایز نه ده ګناه کبیره ده اما کافر پیرای چې تابع کوي چې ور سره کافر نشي کیږي نه قربان ځکه چې تابع کوي مخکې مې درته ویلي و طریقې دي قرآن د پخونه تړل په حیز باندې لیکل شرکي الفاظ لیکل نو کافر په دې طریقه دي پوه شولې طالبانو نو دا اوس چې کوډګر ناری وهي پیرای مې تابع ده دا ټول دروغ وایي طالبانو په غلط نه سیا صحیح ده تسخیر د پیریانو ستا حضرت سلیمان علیه السلام ته الله تابع کړي رسول الله یو ورځ کافر پیرای ونیو وای ما به تر پای د ستنې د جمعه تړلی خو د سلیمان علیه السلام دعا را پویات ور ربي هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي دغه دعا را پویات سو بیرته پیرای خوشی کړ نو ګوره طالبانو نفس تسخیر جایز خو چې تسخیر کوي یا به مسلمان یا به کافر کده مسلمان تسخیر کوي ناروا ځکه هغه مسلمان د مسلمان نه غلام جوړول جواز نه لري که کافر تابع کوي چې ورته کافر نسی بنا بر اکثر نه کیږي زه حیرانه تاتم د تا پیریان څنګه تابع سول څه وایي ما سره ډیر کار ملره ګوره پیریان مې تابع دي د بيدین بچای کدمره د پیریان تابع د پولیس چرخي زندان د مسلمانانو ډک ده او کریستیا د پیریان تابع ډیری مسلمانانه عافیه صدیقه او مجاهده د امریکای په زندان کې زړه سو سره خلاص کنه بیا څه وایي ما سره ډیر کار ملره کنه بیا ګوره پیریان درلېګم د بيدین بچای پیریان ما پسې مره لېګم مسلمانان خويند دیالته دي شپه ورځ د تسبیح اړوي راړوي 15 روپے ترې هغه نیولې وسترګې نیولې وي چې پیسې په دې تعویذونه باندې ګټي کدومره رښتیا نه لري دا پیرای د بانک ته ورولې یو بندل ډالر براوړي دي تابم کار جوړي او د منګم د سره جوړي زوی مړیا او کنه نو چې دا ناروا وي کوي خو یو بندل د پمیاس کې را تکتاوه د ډالر بس د تابم کار جوړي او د مام په دې غلط نه سي طالبان قسم په الله دا ټول دروغ وایي پیریان تابع کېدل اسلام کې اسلام ما دوی چې مدعیان دي دا ټول دروغ وایي کله دوی پیریان تابع وایي نو چې مسلمانان زوروي یو مسلمان واده وکړي ته تعویذ په باندې وکړي هغه وتړي او 4 مردار روپۍ دی پاره چې دا ناروا کوي خو هغه ناروا کوي لا کریستیاني تابع غره وغواړه کنه څورته وي بانکونو نه پیسې راو غواړه خان بم ګرځيږي خیرن کور دی بکزم نه لري موټر دی ګړبيږي غوندي موټر لري یا په باسکل ګرځيږي سم خاني به برابرۍ مسلمانانو ته بدیم پایدي ورسیږي نه طالبانو کا خبر بنديان راو بس کنه راو بس یو بنديال ته اعدام پیسې را پیسې په وګوي پیری ته رابشای کا راوړه په هلمن کې کټه کا ټول دروغ وي طالبانو چې دیتا وګوري دماغ خبره بیا غلط دسه بنوي چې د ویلې چې پیریان تسخیری دی نسی تسخیری دی سي اما دوی چې مدعیان دي دانه منم دا دروغ د طالبانو دا سي کوډګر دي الله دې دوی تباہ او برباد کی مسلمانان ټول غرق فرق واچوي نو طالبانو سحر کمبذیل الکفر وي کفر ده کپ اسباب کفری وي کفر ده کپ اسباب کفری ونی کفر نه راځي طالبانو اوس به یو بل خبرو دا سحر په داسې طریقه باندې چې په هغه طریقه باندې په واسطه د تسخیر د کافرو پیریانو باندې دام کفر ده ګوره کته په یو چا باندې سحر کوي په داسې طریقه باندې کوي چې ما پیریان تابع دي خپل شیطانان راوغړي کافرو شیطانانو باندې ته دا سحر کوي دام طالبانو کفر ده دا طالبانو شامل لیکلي او ابن حجر هم لیکلي علامه ابي سعود عماوي فتح المعين کې لیکلي په واسطه سحر په واسطه د تسخیر د کافرو پیریانو باندې کوي کفر ده ځکه هغه ترته پرې تا کفریات تا خبر نه مني چې ترته پرې لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع نو هغه تا خبر ترته نه مني چې ته کافر نشي نو که په دغه نه طریقې دي ټول طالبان و نه طریقو باندې په هغه کېږي سحر کېږي په نه طریقو کې یو طریقه دغه چې تسخیر د پیریانو په واسطه باندې دام کفر طریقه ده طالبانو ابن حجر زواجر ته مراجعه وکړي د شامی دغه کتاب پیدا کوي وی ګوري سلو حسام الهندي بن نصرت مولانا خالد النقشبندي